ښاغلي عبدالحمید زاهد صاحب د مقالې نه پسته خو زما په خیال چې ډېر څه پاتې هم نه دي سره د دوی چې د دوی مقاله په یو کتاب ارمغان سنگر وه خو بیا هم دوی د نورالاسلام سنگر صاحب د علمي ادبي خدماتو نورو اړخونو ته هم اشارې وکړي او نورو کتابونو ته هم اشارې وکړي کلیدي مقاله و نو ځکه ډېره تفصیلي او ډېره علمي او خوندوره مقاله وه زه بیا هم کوشش کوم چې یو دوه خبرې د سنگر صاحب په شخصیت او د هغوی د خدماتو په ځینې اړخونو وکړم سنگر صاحب په خپل ذات کې ډېر اړخونه لري هغه چې په کراچۍ کې و د ملازمت په سلسله کې نو د کراچۍ په ماحول کې په ادبي تنظیمونو کې یو ډېر فعال غړی و د ادبي جرګو د تنقیدي نشستونو سیمینارونو یو ډېر اکټیو ممبر و بیا دغه شانتې د کراچۍ په ماحول کې سنگر صاحب د اردو ادب ډېر ښه مطالعه کوونکی هم و او لیکونکی هم و د سره سره سنگر صاحب نثر هم لیکلو مضامین هم لیکلي دي تبصرې هم کړي دي د هغه ځای په اخبارونو کې لیکل هم کړي دي او ډېر ملګري او شخصیات یې ځان سره مصروف ساتلي دي خو زه چې د دوی په د خور ور علمي او ادبي میدان کې ګورم نو ماته څلور داسې زاویې ښکاري چې هغه د سنگر صاحب د ذات ځانګړې زاویې دي یوه خو دا چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی په دې سوشل میډیا کې سنگر صاحب ډېر لوی خدمت کوي یو خو دوی د نړیوالو ترجمو یوه پاڼه جوړه کړې ده او هغه پاڼه د هغې بنیادي ایډمن هم دی او ځان سره بلا خلک مصروف ساتلی دي دومره خلک یې هڅولي دي چې د دوی د پاڼې په ذریعه د نړیوال ادب د بلا ژبو ادب پښتو ته د ترجمې په ذریعه راځي د دوی د پاڼې نه خوريږي او خلکو کې یو حوصله پیدا کوي یو ولوله پیدا کوي یو تحریک پیدا کوي زما په سونو ترجمې د دوی د پاڼې نه خوري شوي دي ما به ځان دپاره څه ترجمه وکړه او فیسبوک کې به مې ورکړو چې کته به مې نو سنگر صاحب ورسره د هغه لیکوال تصویرانو د هغې پوره ډیزاینینګ او پوره طور طریقه به جوړه کړې وه او زما په پاڼه به چا کتله یا نه کتله خو به نړیوال د ترجمو په پاڼه به بله خلکو هغه ترجمه وکړه نو دا ډېر لوی خدمت دی چې دا کم دور دی زموږ چې موږ په سکندونو کې خپل پیغام د سوشل میډیا په لاره رسو په هغې کې د سنگر صاحب کار دومره بنیادي دی چې نړیوال ادب یې نظر کې ساتلی دی د بلا ژبو ترجمې پښتو ته او د پښتو نه نورو ژبو ته انګریزي ته فارسي ته اردو ته او نورو ژبو ته زما په خیال د دوی د ذات او د شخصیت دا زاویه زه ډېره اهمه ګڼم چې د نن دور غوښتنه د تقاضا ده او هغې کې سنگر صاحب نه ستړی کېدونکی دی د کلونو راسې دغه پاڼه چلی او خپل کار کوي تر څو چې د هغوی د قلم تعلق دی د هغوی د لیک تعلق دی نو درې اړخونه د هغې هم زه سرسري اشاره ورته کوم یو خو سنگر صاحب شاعر دی بنیادي طور شاعر دی نور بل اړخونه دي خو د دوی چې د ټول نه کومه غټه حواله ده هغه د شاعرۍ ده د دوی د نیمې شپې پوره سپوږمۍ هم چاپ ده شعري مجموعه ډېره مخکې چاپ ده او په هغې کې سنگر صاحب خپل ځان ثابت کړی و چې سنگر صاحب یو ډېر ښه شاعر دی د هنر له مخه هم د فکر له مخه هم د موضوع او د مقصد له مخه هم او د پریزنټیشن له مخه هم سنگر داسې شاعر دی چې په خلکو ځان منلی شي په خلکو ځان لوستلی شي په خلکو ځان تسلیمولی شي د هغه وخت نه په موږ باندې ځان تسلیم کړی غزل محل یې چاپ شو نو د شاعرۍ یو بله د یو ګیپ نه پسته یو بله حواله مخې ته راغله کمال دا دی چې سنگر صاحب تر اوسه پورې هغه د هنر او د تکنیک لمن نه ده پرېښې کوم چې زموږ کلاسیکي روایت دی په کلاسیک کې به څه موضوعات خو هماغه دي چې په شاعرۍ کې اوړي راوړي هغه د اردو شاعر سیف ډېره ښایسته خبره کړې ده چې سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں نوې خبرې خو چا سره شته نه که خبره ده نو هغه دا ده چې ستا ټیکنیک څه دی ستا پریزنټیشن څه دی ستا د غزل انداز څه دی ستا نسبتونه څه دي تلازمې څه دي میټافرز څه دي ستا ژبه څه ده ستا ترنم څه دی ته په خلکو باندې په خپل وی اف ایکسپریشن څنګه ځان منلی شي نو سنگر صاحب په دې کې کامیاب دی هغه کلاسیکي روایت کې چې د غزل کم ټیکنیک و هغه د دوی په غزل محل کې
اوس هم موجود دی. پوخ غزل لیکي د فن د لحاظه هغه غزل لیکي چې موږ ورته ډېر میچور اظهار ویلی شو. هغه سنتونه پکې ټول موجود دي. کله ذوالکافیتین لیکي کله بلکې د ذوالکافیتین پورې رایات شو چې دی په 2 سنتونو کې تقسیم کړی دی. یو ته ذوالکوافی ویلی دی چې په هغې کې هم 2 کافیې وي، یو ته ذوالکافیتین ویلی دی چې هغې کې هم 2 کافیې وي. ما د سنگر صاحب په غزل محل کې ولیدل چې په کلاسیک کې خو ذوالکافیتین وو خو ذوالکوافی نه وو چې هغې کې دوی فرق کوي. دا هغه ټکنیک دی د غزل چې د ځینې سنتونه صنایع بدایي چې دي هغه سنگر صاحب په زموږ په نن دور کې هم په هغې پوهېږي. دا ډېر ګران کار دی چې مونږ کله تجنیس راولو، مونږ کله لف و نشر مرتب راولو، په غزل کې کله مونږ د تشبیهات راولو، کله استعارې راولو. دا په نن دور کې څوک نشي کولی. په نن دور کې خو خلک د نثرمونه لیکي. د طیب خان ناست دی نو که اوس دوی ته ووایي نو د رکشې په اواز به درته 14 نثرمونه ولیکي، ټر پر غر وزن به هم پکې وي او ټولې کیسې به پکې. نو د نثرم په دې دور کې زمونږ سنگر صاحب کلاسیکل غزل لیکي. په هغې کې سنتونه دغه وي پکې تشبیهات او استعارې او علامتونه په دومره ټکنیک استعمال شوي چې بنده حیران شي چې دا زموږ په دې نوي دور کې دومره ماهر او استاد شاعر څنګه دی. او بیا د هغوی چې کوم موضوعات دي هغې باندې خو زه خبره نه کوم ځکه چې ما اول د سیف په خوله وویل چې ورنه دنیا میں کوئی بات نہیں. حالان کې دوی سره سیاسي شعور شته، ټولنیز شعور شته، دوی سره د اثر چې هغه روح اثر ورته وي. نن موږ له څه پکار دي، عصري غوښتنې څه دي، زموږ د پښتنو ماحول څه دی، زموږ په دې سیمه دا کم انتشار دی، کم اړې ګړې دی، زموږ د پښتنو سایکي څه پکار ده. دا ټولې مسلې د دوی په غزل کې هم شته او په نظم کې هم شته. سنگر د نظم هم ډېر لوی شاعر دی. خو ما نه خبر اوږدېږي نو د سنگر صاحب یوه حواله چې کومه مضبوطه حواله ده هغه د شاعرۍ ده چې د نیمې شپې پوره سپوږمۍ او اوس غزل محل واقعي چې دا د غزل محل دی. هغه کاظم خان شهدا چې ویلي چې ونه شوه په محل ګلفشاني، نو په دې محل به ګلفشاني کېږي. او دا د نن زموږ سوسایټي د دومره مشرانو په موجودګۍ کې د سنگر صاحب په غزل باندې ګلفشاني کوي او حقي هم دی. دا ډېره مضبوطه حواله د شاعرۍ او بنیادي د ابتدا نه د زلمیتوب نه راواخله تر بوډاتوب پورې. دی ما نه ډېر مشر دی خو ښکاري ما نه ډېر کشر، نو ځکه مې بوډاتوب لفظ استعمال کو. دغه شانتې سنگر صاحب د یو شاعر په حیثیت په یو بل شکل هم زموږ مخې ته راځي. هغه بل شکل د سنگر صاحب ترجمې دي. په ترجمه کې شاعري کول ډېر ګران کار دی. ترجمه اسم ډېر ګرانه ده. ادبي ترجمه خو ډېره ګرانه ده. څه انجینیرینګ نه ده، څه سیاسي ترجمه نه ده، څه صحافتي ترجمه نه ده چې موږ بس مفهوم ټکو ته واړو. دا شاعرانه ترجمه ده، ادبي ترجمه ده. د کې هماغه ټکنیک چې کوم په غزل کې پکار دی، کوم په نظم کې پکار دی. او ترجمه په شاعرۍ کې اله کامیاب وي چې ته ترجمه د تخلیق مقام ته ورسولی شي. سنگر صاحب په دې کې هم کامیاب دی. د په ځینې ترجمو نه که تاسو د هغه اصلي شاعر نوم او هغه نظم اخوا کوي پېژندل یې ګران دي چې دا تخلیق دی که ترجمه ده. دومره فطري، دومره رواني سره او دومره د خپلې ژبې د روزمرې او د محاورې سره یو نیچرل سټایل کې ترجمې کړي دي چې بیا حیران شي. ځکه چې د ترجمو په کتاب یې ما خپل پریفیس هم لیکلی دی، مقدمه هم ما لیکلی ده، نو ما ته اندازه ده چې سنگر صاحب په ترجمه کې څومره کامیاب دی. او بیا ویرایټي چې پکې کومه ده، ډایورسټي چې پکې کومه ده، دا په یو ذات کې د سنگر په ذات کې دا راجمع کېدل لا ډېره زیاته ګرانه وه. سنگر د ګویټې ترجمه کوي، نغمه محمدي چې هغه کلاسیکل دی، عالمي کلاسیک دی. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شخصیت باندې چې کوم اقبال هغه علامه اقبال هغه ترجمه کړی او د اوبو چینا په فارسی کې یو عنوان یې ورکړی، نور بله خلکو کړی دی. خو سنگر صاحب ډېر روان په پښتو کې دغه د نغمه محمدي په نوم کړی دی. ګویټې کوي، شیکسپیر کوي، بایرن کوي، شیلې کوي چې په رومانټیک چې کوم زموږ رومانټیسزم دغه تحریک دی په هغې کې د بایرن او د شیلې ترجمې په دې ګرانې دي چې هغه ډېر باغیانه شاعران دي او هغه فطرت نګار دي. ورډسورث بیا ډېر فطرت نګار دی. سنگر صاحب چې پښتو ته د مغرب کم تصویر وروړي نو پښتون رنګ داسې ورکوي ته به وایي چې شیلې په پښتو کې شاعري کړې ده، کمال یې کړی دی. او دا فطري رنګ په ترجمه کې ډېر ګران کار دی.
بیا چې موږ مشرقي روایت ته راځو سنگر د غالب ترجمه کوي د اقبال ترجمه کوي دومره په خوند یې کوي بنده حیران شي د سرایکی او د سندي د کلچر نه شاعران راخلي او په پښتو کې ترجمه کوي موږ د سندي او سرایکی په پښتون رنګ کې خي په پښتنه ژبه او روزمره محاوره کې خي نو دغه دویم اړخ چې کوم د ترجمه دی هغه یوازې ترجمه نه ده هغه یوازې مفهوم کنورټ کول نه دی انتقالول نه دی هغه ترجمه د تخلیق مقام ته رسول دي ترجمه فطری شاعری ته رسول دي او ترجمه ته هغه فن او هنر ورکول دي چې موږ دا وګڼو چې را د دې ترجمه موږ ته ضرورت او ستا په ترجمه لوستلو موږ نه ستړي کیږو موږ په عام ترجمه سره ستړي کیږو په تخلیقي ترجمه څوک نه ستړي کیږي بیا دا کمال هم کړی دی چې د شاعری خو بل اصناف دي سنگر سے په ټولو صنفونو کې ترجمه کړې ده مورا نظم کې کړې ده آزاد نظم کې کړې ده په غزل کې کړې ده غزل کې ترجمه کول سړی دماغ شنګي ته به د ردیف او د قافیه مجبوری کې ګیري ته به د وزن پابندۍ کې ګیري ته به بلا چوکاټونو کې ګیري او ته به چې د اقبال غوندې شخصیت یا د غالب غوندې شخصیت هغه فکر رانه فوت نشي زخمی نشي خراب نشي او سنگر صاحب نه دي خراب شوي نو زه داد ورکوم ډېر د کمال ترجمه کړي دي په ارمغان سنگر د کنه امتزاج کې د کمال ترجمه کړي دي دا دویمه حواله ده د سنگر صاحب د شاعرانه پس د ترجمه چې پاره کې دی مترجم نه زیات شاعر دی په مترجم او په شاعر کې فرق دی د یو بانک ته انتظار وکړو د نږدې دی دریم او اخیری حواله چې زه ویل غواړم د سنگر صاحب د فن او د ذات او د شخصیت او د هنر هغه په شخصیت او نظمونو لیکل دي په شخصیت او نظم لیکلو کې بیا یو شاعر هماغه امتحان سره مخ وي کم چې په ترجمه کې وي په شخصیت نظم لیکل او پاره کې بیا شاعري کول یعنی دا ډېر مشکل کار دی یو خو نظم وي یو شاعري وي په نظم او په شاعري کې فرق دی نظم خو هر کلمه منظوم وي په ریدم کې راوستل بس دا نظم شو کوم وایو چې 1 دونی دونی 2 دونی 4 دا نظم دی 3 دونی 6 4 دونی 8 بهرم پاکستان وزنم پاکستان خو شاعري خو نه ده شاعري هغه چې ستا تخیل ستا جبه ستا اسلوب ستا ډیکشن ستا تعارف کې چې ستا ځانګړتیا څه او هغه په شخصیت او په نظمونو لیکلو کې ډېر ګران کار دی لکه چې ته به یو شخصیت سوانح په نظر کې ساتي دغه پیژنګلو په نظر کې ساتي دغه کتابونه په نظر کې ساتي دغه کارنامې په نظر کې ساتي نو تا نظم سوانح عمري جوړ شي ته چې د شخصیت د خدمات کړي دي نو دا به نظم کې راوصل غواړي نو په دې کې شاعري به څنګه راولي څنګه بیا هم شاعري کړي ده په شخصیت او بیا ځینې داسې شخصیت چې دغه د شخصیت بلاړ خو نه هغه په نظم کې ځای کول یو بیل امتحان دی یعنی په خوشحال بابا به څنګه نظم لیکي
دغه احاطه خو په سلسلونو کتابونو کې نه کېږي. او یوازې خوشحال بابا نه، په زمونږ د دور چې کوم شخصیت دي په کاکاجي باندې سنگر نظم لیکلی، په کاکاجي به نظم کې به د کاکاجي سکیچ څنګه ځای کې صحافي کاکاجي، سیاسي کاکاجي، ادیب کاکاجي، مجاهد کاکاجي او خوددار کاکاجي، دغه د شخصیت شاعر کاکاجي، مترجم کاکاجي، دا په یو نظم کې څنګه ځای کې. او دغه شان حمزه بابا شو، زمونږ اجمل صاحب شو، زمونږ د نور شخصیت بل اړخونه دي چې په شخصیت نظم لیکل ډیر ګران کار دی. نو ته به دغه شخصیت غټې زاویې هم په نظم کې ځای کې، او نظم به صرف نظم هم نه، شاعري به پکې کې، ستا به یو ژبه وي، ستا به یو ریدم وي، ته به یو خپل لوستونکی خپل ګرفت کې ساتې، خپل کتونکی به ته خپل ځان سره ساتې. دا ټولې خبرې چېرته په نظم کې ځای کېږي. خو سنگر صاحب دا کمال کړی دی چې ګڼ اړخیز شخصیت دی، نو هغې په یو جمله کې یو خاکه پیش کړې ده. یعنې داسې وګڼئ چې د خوشحال بابا حریت پسندۍ ته اشاره کوي، نو په یو مصره کې د هغه ذات د هغه حریت پسندي راګیره کړي، په بله مصره کې د هغه فکر و دانش راګیر کړي، په بله مصره کې د خوشحال بابا هغه انداز راګیر کی چې هغه د کلم نه زیات تورې سره تعلق لري. نو دغه شان سنگر صاحب چې کم کمال کړی دی په شخصیاتو کې، یو طرف ته خو شاعري کړې ده، خو بل طرف ته هغه مصرې علامتي دي، د شخصیاتو د مختلفو اړخونو طرف ته اشارې دي، یعنی خاکی دي. یو خو خاکه داسې که نه چې لکه منټو لیکلی دی یا زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب لیکي، خو د نظمونو خپل د یو خاکی رنګ وي. په نظم کې د یو ذات ځای کول په خپله یو خاکه وي، او هغه خاکه کې سنگر صاحب کامیاب شوی دی چې لوی ګڼ اړخیز شخصیات په خپل نظم کې داسې ځای کړي دي چې زما خیال دی که د دوی د شخصیاتو باندې لیکلو د نظمونه چې دي یو مصره که د هغې تفسیر وشي، د هغې تشریح وشي، نو هغه یو مصرې نه یو مقاله جوړېدی شي. او دغه شان په یو شخصیت چې څومره مصرې په یو نظم کې دي، نو هغه په یو شخصیت باندې پوره یو کتاب جوړېدی شي. یعنی که مونږ د دې ارمغان سنگر تفسیر کوو بیتاب صاحب، نو مونږ د دې تفسیر په څو جلدونو کې کولی شو. په یو شخصیت باندې چې مونږ دا یو نظم راخلو، لکه عبدالحمید زاهد خو ډېر تفصیل سره خبره وکړه، دوی خو د هغه شخصیت هغه مجموعي خدمات هم بیان کړه. خو دویم څیز پاتې دی چې تاسو کله په دې نظرثاني کوئ زاهد صاحب، نو بیا د دې نظمونو هغه یو مصره چې ده په هغې کې چې کوم د خاکي رنګ دی، په هغې کې چې د شخصیت کومه نفسیاتي حواله ده، کومه چې خارجي حواله ده، کومه چې سیاسي حواله ده، کومه چې علمي حواله ده، په هغې تاسو ځان له یو بحث وکړئ او دې ستاسو لیک نه بالکل کتاب جوړېدی شي. بهرحال زه ډېره بخښنه غواړم، ما سره خبرې ډېرې دي خو وخت نشته دی. زه سنگر صاحب داسې یو شخصیت ګڼم چې د تېرو 15 کالو راسې، غالبا 40 کالو راسې د خپل ځان وقف کړی دی، او بیا په دې کتاب کې خو ځان فنا کړی دی. دا چې کوم د نظمونو کتاب دی، نو دا خو هغه د صوفیانو د وحدت الوجود والا تصور دی چې خلک یې رامخې ته کړي دي، خلک یې مشهور کړي دي، خلک یې په کتاب کې ځای کړي دي، خلک یې د تاریخ برخه جوړه کړې ده او په خپله شاته پاتې شوی. په ځان یې نظم لیکلی دی، په کتاب یې خرچه خپله کړې ده، پیسې پې خپلې لګولې دي او مشهور شوي مونږ یو. د دوی د نظم په حواله 3 صفحې زاهد په ما لیکلي چې حنیف خلیل دا کړي دي او هغه کړي، ځکه چې محرک سنگر صاحب دی، دا کتاب دی. نو سنگر صاحب په دې کتاب کې خو فنا فی الادب دی او فنا فی القربانی دی، چې دا قربانی ورکړې ده چې ځان یې شاته کړی لکه د فلم ډایرکټر شاته یو بدر منیر مخې ته. نو دلته کوم سنگر صاحب شاته دی او مونږ یې مخې ته راوستي یو، دا هم قربانی ده. په دې کتابونو د پیسې لګول هم قربانی ده، د دې کتابونو ته د خپل ذهن او د دې کې د تیل خرج کول دا هم قربانی ده، د خپل ټول ذات او شخصیت د پښتو ژبې دپاره وقف کول، 40 کلونو سفر کول دا هم قربانی ده. د دې ټولو قربانو دومره حق خو جوړېدو چې نن پې موږ دستوره وکړو او ستاینه یې وکړو. ډېره زیاته مننه پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب.